اقتصادي کمیسیون د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د نصب طرحه منظوره کړه. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 18مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د نصب، د کور او ښار جوړولو وزارت پر اقتصادي طرحه او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه، تر هر اړخیز بحث وروسته د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو نصبولو طرحه منظوره شوه. د دې طرحې له مخې به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پر دې پروژه شاوخوا 8 میلیارده افغانۍ پانګونه کوي. د اقتصادي کمیسیون په دغه غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت پر اقتصادي طرحه هم بحث وشو. د دې طرحې له هر اړخیزې ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې د کور او ښار جوړولو وزارت پالیسي جوړونکی دی، د پروژو سروې، ډیزاین او نظارت په دغه وزارت ترسره کوي او تطبیق په یې بیا د اړوندو وزارتونو او ادارو مسؤلیت دی.